د ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني هغه خبره چې وایي نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو، د دې خبرې موخه څه ده او دغه خبره یې ولې کړې؟ زیاتو رسنیو او زیاتو شنونکو د دغې خبرې لپاره تحقیقات کړي دي. د ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجید ترمنځ تلیفوني تماس خبرې هم شوي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني د خپل تلیفوني تماس په اړه چې نن یې د طالبانو د وزیر او اجرایي رئیس ملا یعقوب سره کړي ویل چې نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. د غني دغه څرګندونه د هغه په پخوانیو پلانونو او توقعاتو پورې اړه لري چې په اړه یې په هیواد کې د سولې او امنیت د بیا راوستلو لپاره کوښښونه کړي دي. اشرف غني په دې تلیفوني تماس کې له ملا یعقوب سره د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمې خبرې اترې کړي. که څه هم د تماس جزئیات په بشپړ توګه نه دي شریک شوي، خو د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو ټینګار د افغانستان د سولې پروسې پر بنسټ کېدونکي بدلونونو ته اشاره کوي. د دې تماس په اړه یوازې څو څرګندونې شوي، خو ځینې منابع وایي چې اشرف غني د افغانستان د راتلونکي په اړه د خپلو وړاندوینو پر اساس خوشبیني ښودلې. دغه تماس د سیاسي ډیالوګ په لور یو مهم ګام ګڼل کیږي چې په ترڅ کې دواړه لوري د سولې او ثبات د بیا راګرځولو لپاره د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په دې تماس کې چې د افغانستان د سیاست د مهمو شخصیتونو ترمنځ ترسره شوي، د افغانستان د موجوده وضعیت، امنیت او د سیاسي جوړښت په اړه نظرونه تبادله شوي دي. د غني د خبرو پر اساس د افغانستان د راتلونکي لپاره د همکارۍ په ترڅ کې د جدي ګامونو پورته کولو لپاره پرانیستل شوي خبرې ګټورې ګڼلې دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا ښې چارې.